د اسلامي امارت د هوایي ځواکونو لخوا د پاکستان تر واک لاندې سیمې چترال کې د هغه شریرو عناصرو چې دوی وایي هلته پلانونه جوړول د افغانستان پر خلاف یا هم هغه ډلې چې دوی د افغانستان د خطر د رامنځته کېدو دپاره کار کوو مهم مراکز په نښه سوي دي. د اسلامي امارت د اعلامیې له مخې په دغه ځای کې د دغه اشخاصو مهم غړي له منځه تللي دي. دا چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په تړاو نظرونه وړاندې کیږي، امنیتي وضعیت څنګه ده او دغه ډلې له کومه ځایه څخه حمایه کیږي، څوک دي، ولې غواړي په افغانستان کې اختلافات یا هم ناامني رامنځته کړي، د دغسې اقداماتو پر وړاندې څه کول پکار دي، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ باید اړیکې څه وي، څنګه وي او پاکستان ولې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، د دغسې مداخلاتو یا اقداماتو چې د دوی تر چتر لاندې مخالفین روزل کیږي او افغانستان ته ناامني پیښوي، څه باید وسي. دا هغه مسایل دي چې نن په تودو بحثونو کې بحث پرې کوو. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد هم وایي چې دا نظام په قربانیو رامنځته سوی او د سر په بدل کې د دې نظام ساتنه کوو. هیڅوک نسي کولی چې افغانستان ته ګواښ متوجه کړي. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو نظامي او سیاسي شنونکی ښاغلی جنرال طاهر یرغل، بل میلمه راسره سیاسي شنونکی ښاغلی مولوي حمدالله صمیم او راسره سیاسي او نظامي شنونکی ښاغلی نصیر شیرزی ده. تاسو درې سرو میلمنو ته ښه راغلاست. وایم پخیر راست. درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم. تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. شیرزی صاحب، در مورد چترال اگر معلومات بتین که مراکز مربوط کیها بود و در اونجا چقدر تلفات وجود داره؟ علیزی صاحب سلام، وقت شما بخیر. سلام بخیر مهمانای برنامه هم به همکارای تحقیقی شما ملت افغانستان. در مورد چترال ابتدا میخوایم برای مردم بگویم که کسایی که هم دست پاکستان شده اینا نمایندای تاجیکا و نمایندای سایر اقوام نیستند. اینا انسانای فرصت طلبه که درس از تجربه گذشته نگرفتند، داخله و از بودیای استخباراتی و مطلبیای پاکستان نگرفتن، یک بار دیگه رفت آغوش پاکستان انداختن. اطلاعات دقیقی که من دارم از چترال حداقل 3 روز قبل ضمن از اینکه در حدود 1 تعداد مردم در آورده بودن در چترال جابجا کرده بودن، بر علاوه از او 3 روز قبل به اندازه یک لوای میکانیزه در چترال در کمپ گرمچشمه امکانات و تجهیزات آورده بودن و از 300 نفر اضافه هم از کمپ تعلیمی دیگه که در کراچی در نزدیکی بندر گوادر موقعیت داره اینا رو انتقال داده. شما متوجه شدید؟ شیرزی صاحب امیر بگوین که توسط کیها اینا رو انتقال دادن؟ خب اینا همش توسط نظامی های پاکستان در کمپی که در گوادر موقعیت داره، در اونجا از طرف 2 جبهه نامنهاد یا 2 پروژه استخباراتی که من همواره اینا رو یاد میکنم به نام یکی جبهه خانوادگی احمد مسعود که یک پروژه استخباراتی است، یک پروژه استخباراتی دیگه به نام جبهه آزادی توسط یاسین زیا که اینا همواره منفعت های شخصی خود در نظر گرفتن. نظامی ها را از ایران و از پاکستان جمع آوری کردن، بخصوص از ایران اینا حداقل از 3-4 ماه به این طرف که من اولین کسی بودم که این موضوعات در رسانه‌ها افشا کردم، من تا نامه و ارقامش گفتم. اینا انتقال داده بودن اونجا ذریع استادای پاکستانی و یک تعداد استادای حتی انگلیسی حضور داشتن در کمپی که در کراچی در گوادر موقعیت داره. اونجا تدریس شدن، اینا تعلیمات نظامی دیدن، حتی فریبکاری شده. من صدا و ثبوت هایی دارم از کمپی که در کراچی است که با فریبی مردم بردن، حتی بچه‌ای که در اونجا رفتن نظامی ها پشیمان هستند، به اندازه پشیمان هستند که گله دارن که یاسین زیا و همین احمد مسعود و خصوص یاسین زیا رو یاد میکنن که من صدا دارم از اون مردم ها
که میگن ما را برای فریب آورد در اینجا برای اهداف دیگه حال استعمال میکنه و او افراد موبایلایشان گرفته، نان بسیار خراب برشان میده، زندگی پر مشقت به شکل حال اسیرای جنگی واره آیسای با کمک اینمی دو جبهه اینا رو استعمال میکنه. از اونجا انتقالشون داد به شیرزای صاحب شما موضوع فریب یاد کردین. چگونه فریب؟ در اول چی گفته بود بر اینا و حال چی میشه همراهشان؟ خب اینا رو وقتی که از ایران جلب جذب میکنه، در ایران همه از احساساتی که روی نظامی ها دارن یا یک ترسی که از خود گوشایی ها یا میترسانشان که اگر افغانستان برین طالب شما را میکشه و طالب خود گوشایی میکنه، بیاین پاکستان ما را در حمایت پاکستان، ما در خلاف طالب ما مبارزه میکنیم، هدف ما نابودی طالب است و آزاد ساختن کشور است. اما وقتی که در این کمپ میرن، در پاکستان میرن، ببینید یک تعداد نظامی های دیگه ما را در بلوچستان علیه مبارزین آزادیخواه بلوچ استفاده میکنن. اونا را همراه داعش و لشکر طیبه و دیگر گروه توریستی یک ساخته بر نام و اهداف و وظایف و ترینینگ های میده که مبارزین بلوچ ترور کنن و در جنگ های مستقیم با بلوچ ها استعمال شوند. اونا هم اسیر جنگی در حدود اضافه از 1000 نفر توسط همین دو جبهه اونجا قبلا انتقال شده بود که همین موضوع را افشا کرد. و در اینجا اینا را که گرفتن، هدف سیاسی یا خواست پاکستان، افسرهای پاکستانی است که شما وقتی که میرین در افغانستان کار دیگه ندارین، افراد حافظ گلبهادر یا TTP را ترور میکنین و افراد را که پاکستان برش وظیفه. خب این معلوم دار که خلاف میل و نظامیات را با این فریب آوردن طالب جنگ میکنین، اما اینجا میان منطقه پاکستان و اهداف وقتی که میبینن این نظامی ها پریشان میشن. اما موبایل های این نظامی ها را گرفتن. این نظامی ها دیگر در اسارت مسیرهای جنگی وارد زیر نظارت آیسای هستند. خودت شور داده نمیتونن، اگر کار کنن یا کشته میشن یا زندان میشن، اسنادم ندارن، پاسپورت ندارن. موبایل هایشان گرفته یعنی اینا بلک میل شدن؟ کاملا همشان موبایل هایشان گرفته. حتی همین 300 نفری که در کمپ سرچشمه 3 روز قبل آوردن تا کمپ که آمدن، یک تعداد از یا موبایل داشت، موبایل هایشان تلاشی شده، موبایل های همشان گرفته شده. فقط پیش کسی به نام زلمه مجاهدی که سابق وکیل پارلمان بود از بدخشان است، این یادم موبایل داره که سرگروه و مسئول از این کمپ است، و یک نفر دیگه از زکریا سودا که سابق والی بدخشان بود پیش از یادم موبایل است. دیگه افراد عادی موبایل نداره، رابطشان با خانواده‌شان قطع است، تماس با کسی گرفتن نمیتونن. پس اینا به مسابقه اصلی جنگی و مورد استعمال آیسای هرچی که آیسای بگویستن اونم کار کنن. پیش از اینکه بریم به میمانای دیگه و سر مسائل دیگه باز بعداً بحث میکنیم، شما نامای کسایی را گرفتین که اینا در رأس از این گروه ها قرار دارن. اینا یعنی هدفشان برای افغانستان کار نیست، برای پاکستان کار میکنن؟ علیرضا صاحب، ما از 50 سال گذشته تجربه داریم که پاکستان گاهی به نفع افغانستان کار نکرده، فقط مردم افغانستان به نفع بازی استخباراتی خود استفاده کرده. با تاسف مردم افغانستان از تجارب تلخ من ابتدا گفتم درس نمیگیرند. مردم افغانستان نمیبینند که پاکستانی‌ها در 50 سال با تمام حکومت‌های ما چی کرد. هر آن کسی که در پاکستان بود وقتی که در افغانستان آمد باز مخالف پاکستان شد و افکار پاکستانی یا معادات پاکستانی را یا یک شکل تطبیق کرد، مثل که استاد ربانی در ابتدا تطبیق کرد. تمام سیستم از بین برد، وضوی قوی که داشتیم از بین برد، تمام تجهیزات نظامی را با پاکستان تسلیم دادند. اما باز بعدا تغییر کرد، یک حکومت‌های دیگه چنین نبوده. اما حالا هم اینی مردم از تجارب تلخ درس نگرفتن. شیرزای صاحب یعنی اینا کار میکنن نه به منافع افغانستان. یعنی یاسین زیا و احمد مسعود به نفع پاکستان به ضد افغانستان کار میکنن. علیرضا صاحب 5 سال حرکات نمایشی، فریبکاری، جلسات نمایشی در اروپا دید که از اینا چیز جور نمیشه، اینا صادق نیستن. نشستای ویانا را ما شما دیدیم 3 نشست
این جایی که در ویانا بود برای اینا پول میداد، مصارف حدود 60 را میداد، اما اونا دیگه بی‌اعتماد شدن. ایران هم روابط اینا را با پاکستان دید، ایران هم بی‌اعتماد شد. تاجیکستان که اینا دفاتر داشتن، تاجیکستان هم دید که اینا برای منفعت خود اینا کدام آرمانی وطنی ندارن، هدف مبارزه را ندارن، در اونجا هزار فجایع داشتن که تاجیکستان هم دفاترشان بسته کرد. بنابراین همه جاها بسته شده. بر از اینا اما عادت‌های بزرگایشان و گذشته‌ها و پدرایشان فقط یک راه ماند، پاکستان. اینا مجبور شدن به دامن پاکستان و پاکستان به خاطر منفعت خود این مردم استعمال میکنه و اینا به خاطر یک پول ناچیز استخباراتی و اپراتیوی خود به دامن پاکستان انداختن و آخرین مرجع درآمد پول بر احمد مسعود، یاسین زیا، حتی مثلث امرالله صالح که من یار یک مثلث شوم میگم، آخرین منبع درآمد برای این مثلث شوم جبهه آزادی روند سبز و احمد مسعود پاکستان است. و اینا حتی روزای قبل افشا کردن که پاکستان برای جبهه احمد مسعود، برای افراد مسعود و احمد مسعود و یاسین زیا 1.5 میلیون افغانی پول جعلی توزیع کرده بود، 30 میل تفنگچه خپکندار و 90 عدد مین چسبکی داد. خب وقتی که پاکستان برای اینا اینقدر عقید فکر میکنه که به خاطر اهداف خود برای اینا پول جعلی افغانی را میته که شما از این استفاده کنید. خب معلومدار است که اینا انقدر غلامی هستن که در مقابل پول جعلی در خدمت آیستانه وطن خود، برای مردم خود، کار خود، حتی احمد مسعود برای اون محلی خود کار نکرد. نه یاد میکنیم یک موضوع اجازه بتین، نه احمد مسعود وفادار به پنجشیر و به محلی خود است و نه دیگه جا داره در پنجشیر، و نه یاسین زیا انقدر از یک کدام خانواده نامدار و آدم سرشناس و صادقی بود که برای شمالی کدام کار کنه. اینا هر دویش نه وفادار به شمالی هستن نه وفادار به پنجشیر. چی بونه که اینا وفادار به تاجیکا و افغانستان باشه؟ به همین سبب میگم که احمد مسعود و یاسین زیا و امرالله صالح اینا نمایندای تاجیکا نیستن، افراد فرصت طلب هستن. مردم تاجیک طرفدار عزیز که در وطن صلح آرامش باشه و هر حرکتی که از پاکستان چشمه بگیره مردم تاجیک به جسارت خلاف از او است که آن میبینه فضای مجازی را که در مجموع مردم خلاف تماشا و حرکت میکنه. جنرال صاحب تاسو په چترال کې د افغان ځواکونو لخوا د هغه مراکزو نکه کول چې د افغانستان دپاره د ناامني پلانونه جوړول، له دې وړاندې په اسلام آباد کې مهمو ځایونو کې چې کله پاکستان پر افغانستان تیری کوي، افغانستان یې په نښه کوي، اوس افغانستان کولی شي چې د پاکستان په مهمو نقطو کې د افغانستان دښمنان په نښه کړي. دغه څه ثابتوي د افغانستان اوسني وضعیت سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه راکړئ تاسو ته، مولوي صاحب ته، شیرزي صاحب ته او افغانستان ټول ولس ته خپل نیکې هیلې او درنښت وړاندې کړم. دا د ویاړ ځای ده چې موږ داسې یو وسلوال پوځ بیا پیدا کړ چې هغه د دې وړتیا لري چې په هر ځای کې وغواړي دښمن هلته په نښه کړي او د هغه بین یوسي. دا ډېر د ویاړ ځای ده او د افغانستان خلک باید په دې باندې وویاړي. هغه غولیدلي افراد چې د نورو د اهدافو دپاره تېرېستل کېږي د افغانستان په ضد باید کار وکړي. پرون په نښه سوه، له دې وړاندې دوی چې کله په چترال کې غواړي دې خواته ناامني رامنځته کړي، بیا هم د افغان ځواکونو له لوري له منځه ولاړل. دوی ته څه ګټه ورسېدله؟ پاکستان هیڅ وخت نه دی غوښتي چې په افغانستان کې د یو پیاوړی باثباته حکومت او داسې حکومت چې هغه کې په ټول جغرافیه باندې حاکمیت. نن له کومو تکتیکو کار اخلي؟ نن ګوره ښه، نن دوی ټولې لارې وازمایلې. یوازینۍ لار چې دوی ته پاتې ده، دوی هغه خرڅ شوي، هغه غلامان او هغه یاغي باغي خلک چې د خپلو شخصي ګټو لپاره باندې کار کوي، هغو ته لاس سود کړی او هغه یې په خپله غېږ کې ونیولي. زه دغو خلکو ته وایم چې وروره ته یو راشه د خپل تور مخ پاکه، تا د خپل شل کلن دغه لغه وړاندې به هم نه ځو، دغه شل کلن حکومتداري کې د اشغال تر هغه لاندې تا څه ونه کړه؟ اختطاف، چور، چپاول،
د مځکو غصب د خلکو ناموسونه بې عزته کول دا ټول تاسې وکړه همدغو خلکو چې دا نن بغاوت را شروع کړي همدغو خلکو چې دا نن غواړي چې موږ افغانستان جوړو زه ته څه برنامه لرې چې ته افغانستان جوړې آیا په دغه د امارت اسلامي کې ته څه نقص وینې ته راشه دا په میدان کې وایي افغانستان ازادو د چا دپاره ازادي ګوره له چا ازادي وي افغانستان خو اوس ازاده چې په ټولو جغرافیه باندې یو حاکمیت ده ته له چا ازاده خو ته بیا غواړې چې د همغه تاریخ تکرار کې بیا د غریب زوی مړ کې او غریبان د توپ د خولې غوښه کې او ته په خپله په عیش و نوش عیاشي فحاشۍ کې په اروپا او په امریکا او په یو ځای بل ځای کې وګرځې دا خلک چې ووژل سول دا د چا زامن وو ګوره څوک مړه کېږي په جنګ کې په جګړه کې چې مړ کېږي هغه د غریب سړي زوی ده هغه یو سرتیری ده یو سرباز ده ولې دا نو فرق کوي په یو ځای کې سرباز موږ هغه ته یا سرتیری هغه ته وایي چې د نظام په چوکاټ کې اما په داس ځای چې مړ کېږي دا هغه غولېدلي خلک دي چې د غول یو سلسله مجبوریتوس کې دوی استفاده کوي دوی ګټه اخلي او دوی راولي د خپل وطن د ورانولو لپاره او د خپل خلکو په مقابل کې استعمالي په جګړه کې دوی مړي په داشت او غرو کې پاتې کېږي فامیلونه یې بې خبرې او دوی خپل شنوش کوي په ژوند کې دوی ته څه وکړل څوک چې په راز کې دوی تشویقي او بعد له مرګه دوی ته څه رسېږي ګوره والي ځای صاحب خو موږ تاسې ولیدل کله چې امارت اسلامي راغی دلته څوک پاتې شوه هغه خلک پاتې شوه چې دوی غولولي وو او په خپل خدمت کې ساتلي دوی ټول وتښتېدل بناءً زه په دو باندې دا غږ کوم چې ګورئ د وطن 50 کاله پوره جګړه تیره کړې دا وطن لویشت کې یو شهید ښخ ده دا وطن کې په هر کلي او کور کې په سلهاوو کونډې رنډې پرتې دي دا وطن وران شوی ده دا وطن دغه امارت اسلامي له راتګ سره چې ټولو جغرافیه باندې یو حاکمیت شه جګړه ختمه شوه وینې تویدنه ختمه شوه باسازی شروع شوه عمراني کارونه شروع شوه هغه کارونه چې په دغه 15 کلو کې شوي دي زه من حیث یو افغان د قضاوت کوم نه په چا پورې تړلی نه د چا مامور خو په سترګو یې وینم له دغه ځای نه تر حرکت وکړه تر هرات پورې تا مخې ته څوک نه درېږي جمهوریت تا په وخت کې تا یا هغوی باغې د تا په وخت کې کمپنۍ ته پاس 8 بجو د شپې څوک نه شو تلای سرای شمالي سکغې خو څوک نه شو وختای لارې کوڅې دي سړکونه دي په څه حال باندې وو نن ګوره دغه خلکو کار وکړه دغه خلکو د وطن جوړولو ملا تړلې ده پروژې تاسو یو دغه شمال پروژه وګورئ تاسو دغه د بندونو پروژې وګورئ تاسو دغه سرویګانې چې اوس شوي دي د خودکفایۍ لپاره د برق لپاره د راتلونکي لپاره د هغه کارونه دي چې دغه مسلمانانو هغه بدبختي او نیمګړتیا چې تاسو اشاره ورته درلودله دا د چا د لاسه دا د همغو چورمارو له لاسه د همغو لوټمارو له لاسه د همغو له لاسه چې دوی د پردي مزدوران دي دوی له دې وطن سره دا علاقه نه لري چې هغه راشي ما او تاسو ته خدمت وکړي د دوی علاقمندي دغه ده چې دوی باید څه وکړي قدرت ته ورسېږي بیا خپل چور شپاول نن هم پر ولسونو غږ کوي چې زموږ ملاتړ وکړي که چیرې ولس د دوی شاته درېږي نتیجه به څه وي زه فکر کوم چې ولس بیا خپل هغه تېرې اشتباه نه تکراري یو او که تکراري نو دا ولس د خدای هوښیار که د دوی کوم شي ته وګورئ چې د دوی ملاتړ وشي کوم خدمت کومه وطن پالنه خو د 50 کاله یا د دوی پلرونو نیکونه د آیسای په خدمت کې وه او یا خپل خپلوان نن هغه نشته دوی را دنګلي دي خو دا نور تکرار د موضوع ده دا نتیجه نه لري دوی نه د غریب بچیان وژني نه د دا وطن کې اړو دوړ پیښي پرېږدي چې دغه وطن کې 15 شپې دا ولس یو آرامه ژوند وکړي
درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم په خیر رالاست. صمیم صاحب، تاسو د افغانستان اوسنی وضعیت څنګه بیانوئ کوي، چیرته هغه د حقایقو په اساس وړاندې کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب محترم، تا ته قدرمنو معززو مېلمنو ته او لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. د افغانستان اوسنی حالات که چیرې موږ له مخکې سره پرتله کړو نو تقریبا ډېرې لسیزې بعد افغانستان یو داسې افغانستان ده چې هغه کامل امنیت لري. خلک یې په آرامه باندې خپل ژوند کولی شي، خپل کاروبار کولی شي او د یو پلار یو زوی چې له کوره وځي بیرته چې راځي ورباندې اندېښمن نه وي چې په لاره کې به مشکل ورته پېښ شوی وي. او افغانستان یو داسې افغانستان د له ډېرو لسیزو بعد چې د افغانانو مال، عزت، ناموس، ابرو، خپلواکي، ازادي او مځکه او فضا دا ټوله د افغانانو په واک او په اختیار کې ده. دا هر څه محفوظ شوي دي. افغانستان یو داسې افغانستان د له ډېرو لسیزو بعد چې دلته اشغال نشته، پردي نشته، پردی توپ و، پردی تیاره و، پردی ټانګ و او د افغانانو په کور باندې چاپه و، بمبار و، دغه مسله نشته. اوس دا هغه فرصت ده چې افغانانو ته په لاس ورغلی ده چې باید د دغه نعمت شکریه موږ ادا کړو. راځو دې ته چې مخکې چې موږ دلته افغانستان له مشکلاتو سره مخامخ وو نو هغه وجه دا وه چې ټول د پردو لاسونه وو په افغانستان کې او هغه د پردو لاسونه د هغه چا لخوا و چې دلته بې ځان ته افغان وایو، د افغان په نامه به و لیکن غلام به د پردي و، جاسوسي به پردي ته کوله، د افغانانو وینه به په پردو باندې خرڅوله، خپله خاوره او خپل ناموس په پردو خرڅاوه. نور د افغانستان دغه حالات تقریبا تر ډیره پورې له دې حالات راوتلی د محدود اشخاص چې د هغو پیدایشت له پلاره له موره په غلامي کې تیر شوی ده، ژوند یې ټول په غلامي کې تیر شوی ده او دوی د دې خپل ژوند او خپل ارزښتونه او خپل هر څه هغه تر غلامي پورې تړلي دي. هغه خلک که نن غواړي چې بیا افغانستان ناامنه کړي، بیا افغانستان د بدبختیو لور ته بوځي، بیا افغانستان ته پردي دعوت کړي. زه وایم چې ګورئ په افغانستان کې لویو امپراتوریو دلته خپل زور انتهایی وازمویو. هغه د اسبابو په لحاظ چې د دوی د قوت دپاره څه و هغه یې ټول استعمال کړو، روپۍ یې استعمال کړي، بشري قوه یې استعمال کړه، په خپله حضور یې دلته ولرئ. لیکن بیرته د دې نن دغه حالات ته چې افغانستان شته هغه خلک نشته. یو شعار چې اوس وړاندې کېږي د عامو خلکو له لوري وایي چې افغانستان کې ډالر ونه سوی کولی کامیابي ترلاسه کړي، کلدارې به څه نتیجه ورکړي. دغه څوک چې اوس مخالفت کوي دوی ته د کلدارو خطاب کوي. بالکل علیزی صاحب، دا واقعا هم ډېره معقوله خبره ده او له دې سره باید موږ دا هم ووایو چې د کم چا غلامي چې دوی کوي هغه په خپله د یو بل بادار غلامان وو. یعنې د پاکستان هغه شریره عناصر چې په افغانستان کې ناامني غواړي، په خپله پاکستان یې ناامنه کړی ده، د خپل ولس او د افغانستان د ولس په وینو باندې لاسونه تر اوسه پورې سره دي، هغه په خپله تر اوسه پورې د امریکا ډالر اخلي، د هغو غلامي کوي، د هغو په فرمایش او په دستور باندې چلیږي. زه وایم چې ګورئ راځئ دا خلک چې د غلامي کوي او هغه هم دونې پاته غلام ده چې د افغانانو تاریخ او د دوی ژوند دا تقریبا ډیر فرق سره لري. افغانانو یو تاریخ په ازادي کې تیر کړی ده، ټول وخت یې په جنګو کې تیر کړی ده، ټول وخت یې له هیواده په دفاع کې تیر کړی ده، د خپل سر او مال دا یې ټول د هیواد په دفاع کې ورکړي دي. نو څنګه به وکولی شي چې د یو غلام هغه بیا دونې جرات پیدا کړي یا دونې لوړ مقام ته ورسیږي چې د داسې یو غیرتي ولس، د داسې یو میړني ولس چې هغه د خپل سر په بیه باندې خپل هیواد ساتي، ازادوي او له هغه چا سره مقابله کړې ده چې ټوله دنیا په هغه باندې اقرار کوي چې د ټولې دنیا
قوت و قدرت و ټکنالوژي و ډالر و پیسې له هغو سره بیا هغو ته ماتې ورکړې ده. څو هم ګورئ دا جنګ دا یو هدف هم غواړي او روحیه هم غواړي. دا خلک نور نسی کولی چې خلکو ته روحیه ورکړي. د څه دپاره ته جنګ کوې؟ جنګ خو یا د خاورې د ازادي دپاره کیږي، یا د ناموس د ازادي دپاره کیږي، یا د اسلام د ازادي دپاره کیږي. اوس دلته د افغانستان خلک مسلمانان دي، هغه په دې باندې پیږي چې دلته اشغال نسته، دلته اسلامي نظام حاکم ده، دلته افغاني رایه حاکمه ده، دلته لویس خاوره دا د افغانانو په قبضه کې ده. ته جنګ د څه دپاره کوې؟ خلکو ته کومه روحیه ورکوې؟ دا هیواد له چا ازادوې؟ په افغانستان کې وضعیت څنګه ده؟ علیزی صاحب محترم، دغه د جګړې په دوران کې تبلیغات یا درواغ هغه هم یو حد لري. تاسې ګورئ پرون یو رسنۍ نشر کړي وو چې بدخشان سقوط شوی ده، او حال دا ده چې د بدخشان ته که دوی اوس خپل خبریالان هلته ولیږي یا خپل استازي ولیږي، هلته د بدخشان په یوه لویس باندې حاکمیت د بل چا نسته. ټول بدخشان خو څه کوي؟ زه هم دا هغه درواغ دی چې اوس ولس هم باندې پوه سوی ده، دنیا هم باندې پوه سوې ده چې دا داسې درواغ وایي چې په خپلو درواغو باندې شرمیږي هم نه. درواغ خو یو داسې اندازه ووایي چې یو ورځ و 2 ورځې و 5 ورځې خو ګزاره وکړي. نو افغانستان چې تر اوسه پورې موږ وینو الحمدلله دلته په لویس باندې د امارت اسلامي حاکمیت شته او وړتیا لري چې د خپلې خاورې دفاع وکړي. هغه کسان چې دوی غوښتلو په ډیر کمزوري مورال باندې د افغانستان د یو لوی امنیت خراب کړي، لیکن هغه په ضرب د یو څو ثانیو یا د یو څو دقیقو کې بلکې ساعتو ته هم نه ده رسېدلي. هغه له یو داسې برخلیک سره مخامخ شو چې دوی هم ختم سو، او حتی د پاکستان په خاوره کې یا اخواته تر فرضي کرښې اخواته چې د دوی کوم مراکز و هغه هم هدف وګرځول سو او له منځه ولاړو. شیرزایی صاحب، مراکزی که هدف قرار گرفته در چترال، جزئیات چی است که در این مراکز کدام اشخاص و چی تعداد از بین رفتن؟ اطلاعات دقیق و موثقی که من از منابع دارم، یک تعداد پنجشیریایی که حزب تحریر دارن همینجا است، تعداد داعشیایی که از پنجشیر هستن یا داعشیایی که در پاکستان غیر از پنجشیر مگر هستن که اونجا تربیت شدن، اینا هم در کنار در جمله همین 300 نفر با همین نظامی ها یک جا شدن. گویا توریستا را با همین نظامی های دیروز یک جا ساخته به نام از اینکه شما مقابله میکنیم با طالب. اینا آمده بودن 3 روز قبل. این اطلاعات دقیق و موثق از منابع استخبارات. دیروز حمله پهبادی که صورت گرفت در این تقریبا 16 نفر کشته شده و تعداد زخمی‌هایش هم معلوم نیست تا به حال. گفتم یک مشکلات هست که موبایل‌های از اینا هم گرفتن که اطلاعات دقیق تا به حال نامد، اما 16 نفر کشته شده ما از منابعی که داشتیم از اون معلومات داریم. در کنار شما ببینید جوابگوی 16 نفر نظامی کی است؟ این 16 نفر نظامی که شهید شد کشته شده اینجا که بینو شهید هم گفته نمیشیم، کسی خلاف وطن میره کشته میشه. این 16 نفر فامیل داره، این 16 نفر به فریب آوردین در پاکستان. در پولی از این حمله پهبادی که چند قبل در کمپ سرانان صورت گرفت، در اونجا 35 نفر نظامی کشته شد. اینا همت از این ندارن که ارقام بتن و نام کشته شده را بگوین، فامیلای از اونها چی میشه. کاملا خاموش هستن، همت گپ زدن ندارن. شما این نظامی ها را از ایران به نام از اینکه با طالبان مبارزه میکنیم بیاین برین ما هدف وطن داریم لاف و پتاق ذهن آوردیم. آن جوابگوی این کشته شده ها کی است؟ ضمن از که من تلاش‌هایی کردم در او حمله پهبادی پیشتر که 86 نفر در کمپ گرمچشمه آورده بودن، جابجا کرده بودن. روابطی که اون زمان من داشتم، تلاش‌هایی که من کردم، یک روز قبل از حمله پهبادی و 86 نفر از اونجا فرار کرد که در اونجا کسی نبود که تا باعث خشم کارمندای آیسای من قرار گرفتم. خبر شدن که این کار از کجا به بدایت گرفتن، حتی من اتهام زدن که آدم جاسوس هند است، در حالی که من سرباز وطنیم هستم. من دلم به اون نظامی میسوخت که در او کمپ رفته بود، کسایش هم شناختم، تماس گرفتم که برای نایف زندگیتان نکردن.
اونا فرار کردن، برنامهشان خراب کردن. با خاطر یک سیلی از تبلیغات و دستای علیه شروع کردن وقتی که برنامه اینا را خراب کردن. اما بیاین ببینید 35 نفر در کمپ سرانان، 16 نفر در اینجا زخمی ها را یک طرف بانید. این همه جوابگوی کشته شده ها کیه؟ شیرزای صاحب کسایی را که اینا تشویق کردن، آیا زندگی از یار نجات داد یا زندگی از یار برباد ساخت و از بین برد؟ و شما ببینید وقتی که آمد 36 نفر یک جای، همین 35 نفر یک جای، 16 نفر هم دیروز در چترال، اینا دیگه زندگی از یاد چه که اینا فامیلایشان تباه کرد. هر کدام از این فامیل داره، زن داره، اولاد داره، پدر داره، مادر داره. در ایران مهاجر افتادن، کارمند کارگر پیدا کرد، آورنده نفقه فامیلی نمینا بودن. اینا را به وادی از این که برای شما مانه $200 معاش میدیم و پسان معاشایتان بلند میشه. اونا هم به خاطر یک امرار عیار، به خاطر که $200 مانه برایشان برسه که فامیلای خود کمک کنن. خب اینا از بین رفت، بسته فامیلای از اینا را از بین بردن، نابود کردن. اگر کشته شده را 5 نفر از فامیل بگیریم، شما ببینید یک کتی از این را اینا به هلاکت رساندن. زن و فرزندی از اون دیگر بی سرپرست شد. چقدر دیگه کشته میشه. یقین دارم این مردمی که حداقل نمیاله در بلوچستان که از کمپ سرانان او را انتقال دادن به نزدیکی میدان اوی کویته، در 2 جای در منطقه زیارت و باقی قسمت است، اونجا انتقال دادن، ترینینگ میتن، وظایف خاص. 1000 نفر تقریبا اونجاست. 1000 نفر دیگه هم در چترال و در کراچی هستند. زیر اینا یک قسمتش در چترال آماده وظیفه است، یک قسمتش هنوز تعلیمات نظامی میبینن. اینا هم دیگه اینا هم کشته حساب کنه. اینا دیگه زنده بر نمیگردن. اگر زنده بر بگردن از برنامه ایسا اینا خبر شدن، اینا را ایسای میکشه، خود ایسای خود میجبهات میکشه. اینا رازایشان افشا شده. من میال صدایی دارم که میگن که ما را به فریب آوردین. همین رقم آدم میکنن. مبارزه همین سواد دکتر یاسین زیاینما تو یک نظامی صدا میکنن. خب ببین وقتی که چونین فریب میگن فامیلای از نمی 2000 نفر، هر کدامش اگه 5 نفر فامیل داشته باشه، تمام فامیلای از اینا رو تباه کردن. در کنارش نظامیای دیگه که در ایران است زندگی از اینا رو در خطر انداختن. همین نظامیای راست دارن. و با مفاد روزای قبل حتی بارها به نظامی‌ها ما پیام دادیم که با این جبهات همسو نشین، با این جبهات اعتماد نکنین، این جبهات جبهه نیست، اینا برنامه استخباراتی است، منفعت طلب هستن، اینا برای منافع خود کار میکنن. خب گیر مینمی آمدن. شما ببینید در 71 وقتی که پاکستان با اون اهداف خود در افغانستان وجود پیدا کرد، مرایش در 71 کابل ویران کردن، 75,000 کابلی ما را شهید ساختن، کابل ما را ویران ساختن. حال نوبت شمال است. اگر این شما که کامیاب هم شوین، یقین دارم مردم شمال از امیال به حراس هستن، نگران هستن که اگر اینا فردا خدا اینو خواسته کامیاب هم شون و به هدایت، چون به هدایت پاکستان است، اینا مردمی نیستن. اگر مردمی می بودن یقینا مردم برکشان خوشحال میشن. اینا عالی دست پاکستان هستن. مردم شمال از امیال نگران هستن که آینده شمال، آینده رقم کابل وارد میشه. او کابل ویران کردن، حالا اینجا را ویران میکنن. شیرزای صاحب اگر اینا از آدرس قومی استفاده میکنن، بیایم سر قوم تاجیک. اینا برای قوم تاجیک چی کردن در افغانستان؟ علیزای صاحب در 71 وقتی که اینمی کتلی از مردم یامی قشر آمد، تربیه و ادب و اخلاق و شهرنشینی که در کابل بود اینا خراب کرد. از دست اینمی مردم ها که بوتای پسقات بود و پاچه بلند بود و دستمالای بود و مویای کشال بود و لچکی و بونم و قلدری بود، تربیه تماما جوانای تاجیک اینا خراب کردن. ادب و اخلاق و تربیه از کابل کوچانیدن. کابل ما دیگه اون سکون نداشت. ما کابلی ها دیگه در کابل جا نداشتیم، جرأت گپ زدن نداشتیم. اینمی شکل اگر اینا که باز کدام کاری کنن، یا در 20 سال جمهوریت دیدیم که چی وضعیت نبود. در 20 سال جمهوریت آدم با عزت در مقابل از اینا عدالت کردن نمیتونست، گپ زدن نمیتونست. فامیل با عزت دخترش برآمده نمیتونست که بچهای اینمی پاچه بلندا بود بسخاتای اینمی ها را اوضاع اذیت میکرد. دخترای مردم، زنای مردم، اختطاف ها بود، دزدی ها بود. بچه مردم بایسیکل و موتر و موتورسیکل خود گشتانده نمیتونست، موبایل گشتانده نمیتونست. وضعیت بدی که اینا خیانتی که بخصوص برای تاجیک‌ها اینمی
اینمی طبقه کردن هیچ کسی چنین ظلم را نکرد. اگر بگوییم اینمی ظلم را که اینا کردن، خیانت که اینا کردن، اینمی خیانت هم وایسای برای ما نکرد. اما حالی دست وایسای اینمی ها شدن. اینمی نا بودن که بدتر از وایسای، بدتر از دشمن شیرزای سیم خیانت کردن. حالا مردم تاجیک تجارت کنه کسی اجازه نمیتیشن. در افغانستان حکومت فعلی اگر بیایم سر آدرس اقوام به افغانستان خدمت کرده به مردم تاجیک ما یا اونایی که دعوای قومی میگن؟ میبینین اینو اگر سر از اینا من صحبت کنم، خب میبینم مردم افغانستان همش چشم داره. مردم افغانستان وضعیت فعلی را میبینن، یقین دارم که هیچ شهروند افغانستان دیگه تمنای زیر ندارن که باز او موضوعاتی که به نام اجده استانبوله در کابل تدوین میشد، او وحشت او زمان، او اختطافا یک بار دیگه تکرار. تشکر درنولدونکو دمه لرو. بیا هم خیر الاست جنرال صاحب دی پیسو په بدل شیرزی صاحب ویل چې د پیسو په بدل پخوانی عسکر دوی راولي په مختلفو نمونو بیا دلته ګروګان نیسي. یو څوک چې د پیسو په بدل جنګي هغه جګړه کولی سي؟ کوم پیادي علیزی صاحب دغه د هغه په وخت کې هم د ښاغلي کرزي و د اشرف غني په وخت کې هم د وسلوال پوځ باندې چې باسونه راغلي ما دا خبر کړی ده چې اجیر عسکر جګړه نشي کولی. ولې؟ هغه د پیسو لپاره جګړه کوي. صحیح تر هغه ځای پورې در سره ځي چې د ژوند په خطر کې نه وي، چې پوه چې ژوند په خطر کې د والدې پیسو تېرې به وروره ګوله زن رو جګړه پیسې هم باید واخلي، ځان هم باید وژغوري. بخښنه غواړم، ولې عقیدتي خلک جنګ کوي. هغه خلک جګړه کوي چې هغو ته ذهنیت ورکړل شي، پوهه ورکړل شي چې ته د دې خاورې د ساتنې په خاطر باندې جګړه کوي، ته د خپل ولس د ساتنې په خاطر باندې جګړه کوي، ته د خپل استقلال او تمامیت ارضي په خاطر باندې جګړه کوي، نو هغه جګړه کوي. زه بیخي په دا ټول دنیا کې په افغانستان کې خو بیخي له دې خبرې سره غیم. یو اوس دا ګوره اوس د امارت اسلامي عسکر به په نظر کې ونیسو دوی دي، دا ګوره عقیدتي خلک دي، دا یې پیسو لپاره جګړه نه کوي. کوم قوت او کوم مورال څخه برخمن دي؟ خو دوی ګوره له یوې خوا څخه مذهبي او دینی مورال ده، له بلې خوا څخه دوی سره د وطن د ازادۍ او د وطن پالنې او د خلکو ته د خدمت مفکوره ورسره ده. دوی د پیسو لپاره جګړه نه کوي. که دوی پیسو لپاره جګړه کولی په د 20 کاله کې چې دوی په د غرو راوغو کې ګرځېده، ممکن مولوي صاحب هم له هغې جملې یې ورڅه څو معاش ته درلود، اکثریت یې له خپل ژبه مصرف کړه. موږ دغه تجربې د وسلوال پوځ لرو. دا خلک دا بیچارهګانو له مجبوریتو څخه نهایت مجبوریتو څخه استفاده کوي. که نه وي ګورئ را به شو دغه د جمهوریت وخت به یو مهرباني څو وزارتونه د یو ولایت وه، څومره سفارتونه د یو ولایت وه، څومره قونسلګرۍ د یو ولایت وې، څومره وزارتونه د یو قوم و د یو مذهب و، حتی تماون د رئیس جمهور پورې. خو ولس یې هماغسې خوار او در بدر اوس چې هغه وخت ګرځېده اوس هم ګرځي. شتمنۍ دوی لوټ کړې، عیاشۍ فحاشۍ دوی وکړې، مشکلاتونه یې اوس دغه بیچاره ولس ګالي. څومره باور کوي اوس ولس په دوی باندې؟ ولا تر هغه ځایه پورې زه به د خلکو کې مثلا مثال په توګه بخښنه غواړم، زه نه غواړم چې دا نن په ټکسي کې راغلم، ډریور د ټکسي د پنجشیر له هغه سره بحث وکړ، نو هغه ویل چې نور به زه فکر نه کوم چې په پنجشیر کې په 100 کې 15 هم د دغو چورمارانو ملاتړ وکړي، حتی په شمول وای د ما. موږ وایي څه شی غواړو؟ امنیت غواړو، یو ازادي غواړو، او یو چې موږ وکولی شو ازاده کې یو کسب و کار وکړو، خپل ولس هغه ته نفقه پیدا کړو.
تاسو ویل چې پاکستان له هرې لارې استفاده وکړه تر څو په افغانستان فشار راولي. دغه اوسنۍ لاره چې دوی غوره کړې کامیابېدلی شي؟ دا یوه ډېره ناکامه او ډېره ازمیل شوې هغه ده پروژه ده. دا زه په مسؤلیت درته وایم چې دا کامیابي خو موږ هغه ته وایو چې دوی ولایتونه اشغال کاندي تصرف کړه، دوی حداقل خطوط مواصلاتي قطع کړه، یو شی دوی هیڅ هم نشي کولی. ته د واخان سړک جوړې، ته له چین سره هلته یوه لار پیدا کړې، دغه ګټې د پاکستان له خولې وتلې، د پاکستان باید دغه پروژه تخریب کړي یا واړو دوړې شروع کړي. کنې دا ګوره زه په هغو اراضیو کې اکثرو کې بلد یم، ګرچې زیباک ته نه یم تللی، خو بعضې نورو ولسوالیو خپله مرکز د بدخشان کې ښه بلد یم. باور په خدای وکړئ که لیواوې او فرقې هم په هغه اراضي کې له دغو خلکو سره جګړه وکړی شي، له دغه عمارت سره چې هغه د لیو کلشنکوف سره یا له یو ماشیندار سره راځي او هغه د بیا ولسوالي نیسي، بیا د ولایت نیسي، بیا به داسې راښکته کېږي تاقار بل ځای بل ځای ته. دا ناممکنه چا چې ګواښ متوجه کړی برخلیک یې څنګه و په دا وروستیو کې؟ برخلیک ډېر عالي و، خپله جزا یې ولیده او د دې شرم هغه چاته ده چې دوی توظیف کړي او رالیږلي دي چې هغه پوځي حکومت و ISI د پاکستان ده. دا خو دغو پروژه ده. کله چې چترال کې دغسې خلکو ته پاکستان ځای ورکوي، د پښتونخوا مسؤلیت شی ده چې ولې باید دغسې خلکو ته ځای ورکړي چې دوی سیمه نه هم نسي؟ بکنه غواړم ځای ورکوي مه وایه، داسې وایه چې پاکستان څنګه دغه ناکامه پروژه بیا راخیسته ده او غواړي چې خپل هدف له دې لارې هغه کړي. خپله دغه خلک څومره ملامت دي د پښتونخوا چې دغسې دغه ته ځای ورکوي؟ له د پاکستان د حکومت له بنیاد څخه تر ننه پورې بلوچ، پښتون، سندي، کشمیري تر نهایت ستم لاندې ژوند کړی. خو آفرین شاباس په بلوچانو چې دغه یو کال دوه کاله کې دومره قهرمانانه وجنګېدل د خپل ازادۍ لپاره او تقریبا اوس دې ته نږدې شوي هم دي چې دوی ازادي واخلي یو بلوچستان جوړ کړه. خو تاسف کم پال دی دغو پښتنو. ولې؟ دوی صرف شعارونه ورکوي. هغه د عدم تشدد د وخت خبر لاړه تاریخ ته وسپارله شوه. نن د تورې وخت ده. زه د پښتنو باندې غږ کوم چې او پښتنو له شعارونو تیر شئ، انقلاب وکړئ، تورې ته لاس کړئ، ټوپک ته لاس کړئ، ځان له دې پنجاب له غلامۍ خلاص کړئ. څه کولی چې له کوم قوت څخه برخمن دي که دوی راپورته سي؟ هر څه دي. زه درته وایم علیزی صاحب چې په پښتونخوا کې تر دغه ځای پورې خلک وسلې لري. هر کور کې تاسو 2 او 3 او 4 میله وسله پیدا کولی شي. تاسو خو یو شی نشته چې یو سازماندهي نشته او یو بې تفاوتي ده. که دوی ملا وتړي له پنجاب ځان خلاص کړي، موږ هم له دې مشکله خلاص او که ونه کړي بالاخره دوی خپله هم په دې اور کې سوځي. نو پښتانه د هغې غاړې باید دا همت وکړه او ځانونه له دې هغه خلاص. صمیم صاحب، نن افغانستان ته د افغانستان تمامیت ارضي ساتنې ته اسلامي امارت څومره ژمن ده او په کوم قوت یې ساتنه کوي؟ علیزی صاحب محترم، اسلامي امارت چې جوړ شوی ده، بنیاد د اسلامي امارت هغه د په دغه هدف باندې اوس په افغانستان کې فساد ورک کړي، هغه شریر عناصر چې هغه د پردیو دپاره کار کوي د هغو لاسونه قطع کړي او متحدو آزاد او خپلواک او یو با امن افغانستان ولرو. په دغه اساس باندې اسلامي امارت جوړښت شوی ده، خوځښت شوی ده او د هغه هدف دپاره اسلامي امارت هغه قرباني ورکړي چې په معاصر تاریخ کې مثال نشته. مثلا د اسلامي امارت د صف یو مجاهد هغه تیاریږي خپل کور اولادو قریبانو مالو هر څه پرېږدي او هغه په خپله خوښه باندې په خپله رضا باندې د اسلام او د هیواد د ازادۍ دپاره فدایي حمله کوي.
د هغه مجاهد هغه غوښې هډوکي هغه په یو داسې انداز باندې ځي چې د هغه قبر هم تر اوسه پورې نه معلومیږي. اسلامي امارت په خپل اډانه کې یو داسې قهرمانان لرل او د دغه قهرمانیو په نتیجه کې د دغه قربانیو په نتیجه کې له امریکا ازادي هم واخیسته. ننني سرتیري د افغانستان څنګه دي؟ ننني سرتیري هم هغه سرتیري دي، هغه تجربه سوي چې په هغه وخت کې دشمن د پیسو کارم باندې کاوه، د اختلافاتو لمن یې هم ورته وهله، امتیازات یې هم ورکول، لیکن په دې یو څه باندې هغه سرتیري نه دوکه سو، په هغه امتحان کې کامیابه سو او د افغانستان د ازادي دپاره بغیر له معاشه په خپلو وینو، په خپلو غوښو، په خپلو اړیکو باندې د دغه ازادي دپاره قرباني ورکړه. هغه سرتیري نن پاته دي، امکانات هم په لاس کې لري، روحیه هم ورسره ده او د نظام په اهمیت او د هیواد د ازادي په اهمیت باندې هغه سرتیري د غلامۍ ژوند په ټول ژوند کې نه د کړی، پیدایښت په ازادي کې سوی ده. اوسني ځواکونه ځان ساتي که وطن؟ نو موږ تاسو ته معلومه ده، تاسو ګورئ مخکینی په افغانستان کې موږ لیدلو دا اوس استنادي دیوالونه چې امارت اسلامي له لارو، له کوڅو، له هرو ځایو دورې کړو، دا په هغو خلکو باندې راګرځېدلي وو چې هغو به خالي ځان ساتو، لیکن امارت اسلامي هغه دیوالونه دورې کړو چې موږ هغه خلک نه یو چې ځان ساتو، موږ هیواد ساتو او هیواد له هر خطرناکه دشمنه ساتو. زه هم یوې خبرې ته باید موږ متوجه سو علیزی صاحب محترم، تاسو ګورئ دغه پاکستان چې په افغانستان کې کم بمبارۍ کړي دي هغه یې ولسي وګړي بمبار کړي دي. معلومیږي چې د دوی د افغانستان له ولسي وګړو سره دښمني ده، د افغانستان له جغرافیې سره دښمني ده. نن دغه کس چې د افغان په نامه باندې ځي هغه د دغه رزیل دښمن په غیږ کې لویږي او د هغه له نصرت او له ملاتړه ځان برخمن کوي، بیا راځي افغانستان ته. افغانان دې پوه سي چې دا څوک د کوم هدف دپاره جنګ کوي. معلومه دا ده چې دا د هغه دښمن یو ملګری ده او د هغه د مفاداتو دپاره، د هغه د ګټو دپاره دلته راځي په افغانستان کې د افغانستان د امنیت د اخلالولو دپاره کار کوي. لیکن دا واضحه سوې ده چې د امارت اسلامي په مقابل کې یو قوت هم نه ده کامیابه سوی. دغه خلک چې دا نن د یو چا په لمن کې لویږي او د هغه د مفاداتو لپاره راځي په افغانستان کې جګړه کوي، زه هم دغه خوب به د دوی یا دغه ارمان به د دوی پرانیسي. د اسلامي امارت ژمنتیا افغانستان او ولس ته څه شي ده؟ معلومه سوه هغه اسلامي امارت په قول سره په عمل سره هم معلومه کړه چې اسلامي امارت په افغانستان آزاد غواړي، خپلواکي غواړي، له پردیو مداخلو اخلاص غواړي او د افغانستان امنیت دا یو اولویت ورته لري. مننه. شیرزای صاحب، باز به پایان میرسه، چی میخواین از مردم کوتاه‌تر در چند ثانیه؟ ما به مردم افغانستان میگم که ببینید دقت کنین که ایرانی مردمی که والی به دامن پاکستان رفتن در 20 سال گذشته میگفتن که همه ظلم از پاکستان شده، پاکستان ما را نارام ساخته، پاکستان دهها و صدها مردم ما را قربانی گرفت، ولی هزارهای تومان برای پاکستان میبستند. تشکر. و در ضمن یک پیام اجازه بدین یک دقیقه بگم. یک پیام احمد مسعود است روزای اولی که با آمدن طالبان یک پیام برای من روان کرد که پیامش هست که زوری میکرد شیرزای صاحب پاکستانی‌ها پنجشیر بمبارد میکنن، محاصره کردن، اگر هندوستان کمک کنه بیا رقم پاکستان بمبارد کنه. این پیامش هست. من برای یاد میتونم اینی مردم آل دوباره همه موضوع ظلم پاکستان و جنایت پاکستان نادیده گرفتن، رفتن به دامن پاکستان. از اینا چی انتظار دارین؟ اینا هیچگاه خدمتگار نخواد بودن، اینا اونو نسل چور سال 71 هستند که نطفه از اینا از پول حرام و از پول اموال مردم کابل پیدا شده و حالا در خدمت پاکستان و اونمو چور و چپاول اونمو پیششان است. از اینا انتظار وطن دوستی و مبارزه را نداشته باشید. جنرال صاحب، په څو ثانیو کې تاسو څه غواړئ؟ زه فقط یو شی غواړم، هغه چې د امارت اسلامي د خپل وسلوال پوځ تقویه کاندي، هغه کمبود صنفونه چې په وسلوال پوځ کې دي هغه د اکمال کاندي او چې داسې پیاوړی پوځ ولر چې نه د پاکستان طیاره را داخل شي او نه پیاده را داخل شي. مننه کوم. جنرال صاحب،
صمیم صاحب، شیرزی صاحب، درنولیدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.